په پاکستان کې د طالبانو تر ټولو ښه کار صحیح کړي دي او څه مسؤلیت یې په غاړه اخیستی، څنګه د پاکستاني پوځیانو مردارول شروع کړي دي. د دغه زبردست خبر لپاره ویډیو تر اخره وګورئ. پاکستانی طالبانو د دې هیواد پر پولیسو د څو خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی دی. د تحریک طالبان د ډلې وسلوالو په پلازمینه اسلام آباد د خیبر پختونخوا ایالت په دیراو شمالي وزیرستان سیمه کې پر پولیسو د حملو او نښتو په ترڅ کې 3 پولیس وژلي دي. په دغو حملو کې د دغې ډلې 3 حمله کوونکي هم وژل شوي دي. د پولیسو په وینا د پاکستان د تحریک طالبان ډلې 2 وسلوال وو چې په موټر سایکل سپاره وو. د دوشنبې په شپه د اسلام آباد په مرکزي برخه کې د پولیسو د تالاشۍ پر پوستي ډزې وکړې. په دغه پیښه کې یو پولیس افسر او 2 حمله کوونکي وژل شوي او 2 نور پولیس افسران ټپیان شوي دي. د خیبر پختونخوا ایالت په دیراو شمالي وزیرستان سیمو کې د پاکستانی طالبانو د دوشنبې د ورځې په برید کې د 2 پولیسو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د تحریک طالبان پاکستان د دې ډلې ویان محمد خراساني په یو ټویټ کې د دغو حملو د مسؤلیت اخیستو ترڅنګ په باجوړ سیمه کې په برید کې د خپل یو وسلوال د وژل کېدو خبره تایید کړې ده. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ احمد رشید په اسلام آباد کې پر پولیسو له حملې وروسته په پلازمینه کې د نورو حملو خبرداری ورکړې ده. پاکستانی طالبانو له هغې راهیسې چې د تیر کال په ډسمبر کې له حکومت سره موقت یو میاشتنی اوربند پای ته ورسید، د پاکستان پر پوځ او پولیسو حملې ښې زیاتې کړې دي. درنو لیدونکو له تاسو ډیره زیاته مننه کوم چې ویډیو مو تر اخره ولیده. د لا ډیرو ویډیوګانو لپاره د سوله افغان یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او زموږ څخه د ملاتړ لپاره ویډیو لایک کړئ. تر بیا ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.